ملعون قانون یې داسې ورته جوړ کړو چې دا ډیموکراسي ده دلته هر سړی آزاد دی دلته هر سړی خپل دین بدلولی شي هغه دین چې په کوم دین کې د مطلب دپاره قتل دی چا چې دین بدل کړو هغه قتل کړی قانون اساسي کې ورته داسې ماده کېښودله چې هر سړی په عقیده کې آزاد دی که سهار مسلمان یې بېګا تاري صحیح سهار ته کافر کېږي بله ورځ یهودي کېږي څوک دا حق نه لري ورور د انجیوز په نوم باندې د مؤسساتو په نوم باندې زما صاحب کور ته انجیل داخل شوی دی زما صاحب کور ته ورونو د خلکو نه توره اخیستل شوې ده ټوپک د خلکو نه اخیستل شوی دی په دې نامه باندې چې نن جهاد وخت تېر دی نن د آبادۍ وخت دی دا کومه آبادي ده دا کومه آبادي ده چې د بېغیرتۍ په نوم باندې دا کوم تعلیق دی چې د بېغیرتۍ په نوم باندې موږ تاسو ته راکړل شوي دي ورونو دا هم جهاد فرض عین نه دی نن به هم په موږ باندې جهاد فرض عین نه وي ورونو کله چې جهاد فرض عین شي په ټولو مسلمانانو ته پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې جهاد کله فرض عین شي فرضیت یې بیا داسې فرضیت وي لکه د مانځه فرضیت چې دی د مانځه د فرضیت دپاره غریب دی که فقیر دی ځوان دی که زوړ دی عالم دی که جاهل دی ټول به جومات ته ځي کله چې د مانځه وخت راشي نن ورونو زموږ تاسو ته د جهاد ثقافت یې موږ تاسو نه واخیستو جهاد یې نن موږ تاسو ته په دهشتګردۍ باندې مستمع کړو نوم یې د دهشتګردۍ ورکړو د ورانکارۍ ورکړو د ټوپک سالارۍ ورکړو خلک یې په کورونو باندې کېنول ورونو په دغسې وخت کې لله الحمد د امت داسې ځوانان شته چې په دغه ټولو یرغلونو نه علاوه د دې ټولو کوششونو نه باوجود د دې ټولو مصارفو نه باوجود لله الحمد د امت اسلامي داسې ځوانان شته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قول مصداق ځوانان شته دي چې یو امت به داسې عصابة من امتي زما د امت نه به داسې ځوانان داسې یو ډله د ځوانانو به وي چې هغه به ظاهرین علی الحق وي د ورځ د قیامت پورې که څوک ورته دهشتګرد وایي که څوک ورته احمق وایي که څوک ورته متحور وایي که څوک ورته متخلف وایي که څوک ورته د فرقۍ مخالف وایي هغه به په دې دین باندې قایم وي ظاهرین به وي د چا پروا به نه کوي لا یضرهم من خاذلهم دوی ته به څه پروا به یې نه کوي دوی ته به څه تاوان نه رسوي دغه خلکو مخالفت کوم خلک چې د ښځو سره ناست دي قاعدین دي شاته پاتې شوي دي نن ورونو الله رب العزت موږ تاسو ته دغه ځوانان انشاءالله الله رب العزت سره راوستلي دي دې ته الله رب العزت ستاسو انتخاب کړی دی نن د دین د دفاع په خاطر باندې ستاسو انتخاب شوی دی نن ورونو موږ تاسو یو مرحله داسې یوه واجبه مرحله چې خلکو سره کړې ده چې خلک ورته دهشتګردي وایي چې هغه د اعداد یوه دوره ده په موږ تاسو باندې فرض ده لازمه ده په موږ تاسو باندې الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ای مسلمانانو ای مؤمنانو د کفارو دپاره تیاری وکوئ ما استطعتم څومره چې ستاسو وس کېږي زموږ ایمان او عقیده دا ده چې د دین اسلام کې زموږ علماو دا بیان کړې ده اصولیون دا بیان کړې ده چې چېرته هم په قرآن کې د امر حکم وشي هغه کار کول بیا په انسان باندې فرض دي زموږ ایمان او عقیده دا ده چې نن عسکري طاقت جوړول نن عسکري تربیت حاصلول نن ټریننګ کول ورونو دا هوا او هوس نه ده دا صرف د ځوانۍ تقاضا نه ده دا صرف دا نه ده چې ځوان دا خوښول غواړي بلکې دا زموږ د دین یو جز دی فرض دی را باندې چې ویې نه کوو متخلفین یو که متخلفین چې ورونو د قاعدینو نه حسابېږو که متقاعدین نه حساب شو ورونو د ښځو په جمع کې موږ الله رب العزت حسابوي زموږ یو فریضه ده په موږ باندې چې هغه د اعداد فریضه ده او ورونو د دغه اعداد فریضه چې هغه د عسکري قوت حاصلول چې څومره د انسان طاقت کېږي د دې په واسطه باندې ورونو انسان د دایره د نفاق نه راوځي تاسو په سوره برات کې وګورئ د منافقینو صفات چې کله بیانېږي یو د صفاتونو نه دا دی چې هغه اعداد نه کوي هغه تربیت نه حاصلوي هغه ټریننګ نه کوي قرآن کې الله رب العزت د منافقینو په باره کې فرمایي وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده که دغه خلک د دعوګیر چې په سټیجونو باندې دعوې کوي د جهاد او په کورونو کې دعوې کوي په جوماتونو کې دعوې کوي په ممبر او په سټیج او په میډیا کې دعوې کوي چې موږ جهاد کړی یا جهاد کوو دروغ وایي څوک چې د جهاد دعوه لري هغه به خامخا راوځي ټریننګ ته هغه به خامخا تربیت ته راوځي هغه به خامخا د غرونو ته راوځي هغه به دغه تربیت مراکزو ته به ځان رسوي لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده هغه به خپل ځان تیاروي نن زموږ هغه ورونه چې په پاتې دي په کورونو کې ناست دي څوک تعلیمونه حاصلوي څوک دعوتونه کوي څوک تالیفات کوي نن د هغه خلک خپل ځان د دې آیات په منظار کې وګوري نن هغه خلک دی خپل ځان د دې آیات په منظار کې د دې آیات په رڼا کې د هغه خلک خپل ځانونه وګوري الله رب العزت فرمایي که چېرته دا خلک اراده د جهاد لري ولې نه کوي تربیت
ته نه وځي ولې د جهاد تربیت نه حاصلوي که چېرته دوی رښتینې وای نو دوی به خامخا وتلي وو او د جهاد دپاره خپل ځان تیار کړی و لیکن مسله دا نه ده الله علام الغیوب دی الله رب العزت په هغه زړونو باندې چې په سینو کې دی په هغه زړونو باندې الله رب العزت پوه دی الله رب العزت د انسانان پېژني نن به ما ته دوکه راکړې نن به مظلومې خور ته دوکه ورکړې نن به قرآن مظلوم ته دوکه ورکړې چې زه جهاد غواړم خو اوس وخت نه دی خو الله چې ستا خالق دی هغه په تا باندې پوهېږي دا خبره نه ده الله رب العزت فرمایي چې منافقین چې جهاد تربیت نه کوي او د جهاد دپاره ځان نه تیاروي مسله بله ده په زړونو کې مرض دی بلکې کرح الله انبعاثهم اصل مسله دا ده چې الله رب العزت د دوی وتل بد ګڼلي دي الله نه غواړي چې دوی راوځي الله نه غواړي چې په دوی باندې صف ګنډه کړي الله نه غواړي چې په دوی باندې په صف کې اختلاف د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راولي الله رب العزت دا نه غواړي ځکه دوی نه راوځي کرح الله انبعاثهم الله رب العزت دوی وتل بد ګڼلي دي فثبتهم نو دوی په کورونو کې درانه کړل په کورونو کې کښېنول زولنې ورته جوړې شوې د مور و پلار محبت ورته زولانه شو شهادتنامه ورته زولانه شوه تجارت ورته زولانه شو عیش و عشرت ورته زولانه شو کښېنستل په کورونو کې او الله رب العزت ورته وفرمایل فاقعدوا مع القاعدين د ښځو سره کښېنئ د ښځو په جمع کې اوسېږئ د نرانو کار ستاسو جهاد د نرانو کام دی د رجالو کار دی من المؤمنین رجال الله رب العزت رجال ویلي دي وروڼه لله الحمد نن موږ تاسو ته الله رب العزت دا توفیق راکړی دی چې موږ د رجالو نه حساب کړو د نفاق د دایرې نه یې موږ وایستلو د نفاق د دایرې نه یې راوایستلو غرونو ته یې راوستلو چېرته چې رجال تربیه کېږي چېرته چې ځوانان تربیه کېږي چېرته چې په دین باندې قربانۍ ته انسان تیارېږي نن موږ هغه مرحله طی کړې ده لله الحمد په دې مرحلې سره به موږ تاسو د نفاق د دایرې نه راوتلي وو دا یو بل طرف ته به موږ فریضه ادا کړي درېیمه خبر چې اوس به موږ تاسو باندې پاتې ده ورونو هغه دفاع د امت اسلامي نه ده چې د دې حق ادا کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله آیات نازل شو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله قوت څه ته وایي نو ډېر داسې خلک دي ورونو قوت په نور شیانو باندې تشریح کوي توضیح کوي تفسیروي نن خلک پارلمانونو ته روان دي د کافر د څنګ سره ناست دي کافر سره تبسم کوي خو یو دسترخوان ورسره خوري وایي دا هم قوت دی باید په سیاست کې ځان ورسره مخکې کړي د قرآن شرح او تشریح به څه کوي که به رسول الله علیه السلام کوي رسول علیه السلام موږ تاسو ته د قوت معنا وښودلې ده الا ان القوة الرم الا ان القوة الرم الا ان القوة الرم ای خلکو آګاه اوسئ چې قوت نه مراد په قرآن کریم کې رمي ده رمایه ده ویشتل دي راکټ دی کلاشینکوف دی بارود دي متفجرات دي دا زده کړئ ورته او د دې کفارو پښې پې ولړزوئ د کفار دفع کړئ ورونو نن موږ تاسو ته دوهمه مرحله پاتې ده هغه مرحله دا ده چې کفارو ته موږ درس ورکړو کفار موږ د خپل ناموس نه لرې کړو د خپل قرآن نه یې لرې کړو د خپل حریم نه یې موږ لرې کړو ورونو دا دفاع نه د نفس نه دفاع د خپل حریم نه دا د هر انسان حق دی حتی ورونو دا یو داسې صفت دی چې الله رب العزت حتی په حیواناتو کې ایښی دی تاسو وګورئ په حیوانات کې چې څومره حیوانات دي هغه خپل یو حریم لري چرګه خپله مرغانچه لري همدغه هذا القیاس په ځنګلونو کې تاسو وګورئ چېرته چې حیوانات پیدا کېږي چېرته شادي ده حتی چېرته بیزه ده حتی چېرته مرغۍ ده چېرته یې ځان لپاره یو ځاله جوړه کړې ده هغه د هغې حریم دی کله چې یو مضر شی هغې ته ورځي بل یو درنده ځناور هغې ته ورځي تاسو ګورئ سره د ټول ځواک نه هغه په هغې باندې حملې کوي تاسو به مرغانو د مرغۍ ځاله لیدلي کله چې مار ورځي د هغې په حریم کې د هغې هګۍ ایښودل شوي د هغه هګۍ نه مرغۍ سره د ټول ځواک نه په مار باندې حملې کوي د څلورو طرفونه ورباندې حملې کوي چغې ورباندې وهي تر هغه وخته پورې د مار خلاف جنګېږي کوشش کوي چې یا په دې یا د مار په خوله کې وشي مړه شي او یا د خپل حریم نه دفاع وکوي چرګه تاسو وګورئ ورونو په مرغانچه کې چې کله هم هغه هګۍ لري څوک هم نږدې نشي ورتلی ګیدړ ورځي سره دی د ټول قوت نه شغال ورځي سره دی د ټول قوت نه خو بیا هم چرګه د خپل حریم نه د دفاع په خاطر باندې په هغې حملې کوي تر هغه وخته پورې ورباندې حملې کوي تر څو پورې ټول بدن بڼې شي او په دې لاره کې د خپل حریم نه د دفاع په خاطر باندې دا هم مړه شي د هغې نه وروسته که د هغې بچو ته ورځي او که د هغې هګیو ته ورځي بیا د دې پروا نشته نن هغه خلک چې د خپل حریم نه دفاع نه کوي هغه د چرګ نه هم بدتره دي دا هغه د دې نه هم ناصله دي نن هغه خلک چې دا حق ځان ته نه ورکوي چې قرآن یې سوځېږي قرآن نن زموږ ستاسو د افغانستان په دې پاکه خاوره باندې
بعض کفار او یهود او نصارا هغه په خپلو معسکراتو کې په هغې باندې نښه زده کوي هغه کفار بیا د دې ویډیو جوړوي د څه په خاطر باندې زما او ستا ایمان زما او ستا وجدان زما او ستا ضمیر په دې باندې چیلنج کوي او ما که ټوپک ته لاس واخیستو خلک ما ته هماجي وایي خلک ما ته د ترقۍ مخالف وایي خلک ما ته دهشتګرد وایي وروڼو که دا دهشتګردي وي چې زه د خپلې خاورې نه دفاع وکړم د خپل قرآن نه دفاع وکړم د دې ټولې دنیا د وار وي چې موږ دهشتګرد یو موږ ارهابیین یو ارهاب فریضه ده الله موږ ته ویلي چې واعدو لهم ما استطعتم زده کړئ د دوی دپاره بارود زده کړئ د دوی عمارتونه ولړزوئ د دوی ګاډې ولړزوئ او د دوی پیسونه او قاعدې تباه کړئ ترهبون به عدو الله د الله دښمنان په دې باندې وډار کړئ چې د قوانینو دې وډار شي د شکل نه دې وډار شي د بیان نه دې وډار شي د مرکز نه دې وډار شي د خیمې نه دې وډار شي د ګاډي نه دې وډار شي د واسکټ نه دې وډار شي او د سینې نه دې وډار شي د فریضه ده دا فریضه به موږ ادا کوو د دې دپاره راغلي دې غرونو ته چې خلک هر څه وایي انشاءالله موږ به د دوی مرکزونه په دې باندې الوزوو په خپلو ځانونو پورې بارود تړو او د خپل قرآن نه موږ دفاع کوو د قرآن نه دفاع دا زما حق دی دا د انسان حق دی دا د مسلمان حق دی حتی د خپل حریم نه حق دا د حیواناتو حق هم دی هغه خلک چې د دې حق نه هم تنازل کوي هغه د حیواناتو نه هم بتره دي د الله په نظم باندې هغه د حیواناتو نه هم بتره دي څوک چې امریکایي ته د اجازه ورکړي چې زما جومات ته ننوځه زما قرآن وسوځوه زما په حریم باندې تجاوز وکوه زما نصاب را بدل کړه ما ته قانون انګریزي وټاکه دغه خلک د هغه حیواناتو نه هم بدتر دي کومو حیواناتو کې فطرت کې چې الله رب العزت دفاع ایښې ده نو وروڼو نن درېیمه مرحله موږ تاسو ته را رسېدلې ده هغه مرحله د جهاد ده د قتال ده الله رب العزت فرمایي الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله څوک چې مؤمن وي مسلمان وي هغه به د الله په لاره کې جنګېږي قتال به کوي والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت او کوم خلک چې کفار دي د طواغیتو په لاره کې د هغې د رضامندۍ په خاطر باندې د هغې د سلطې په خاطر باندې جنګېږي وقاتل اولیاء الشیطان د دې اولیاء شیطان د شیطان د دوستانو سره وجنګېږئ ان کید شیطان کان ضعیفا ای خلکو د دوی د بي پنځاودو د بي باون نه د دې نه مه ډارېږئ د دوی د ټانکونو نه مه ډارېږئ د دوی د مسایلو نه مه ډارېږئ ځکه چې ان کید شیطان ضعیفا الله رب العزت تا ته دا ډاډ درکوي دا اطمینان درکوي چې د کفارو چې د څومره چالونه دي د هغې چې څومره د قوت دی دا ضعیف دی د مسلمان په مقابل کې ضعیف دی وروڼو موږ د الله په قوت سره جنګېږو او هغوی د مادیاتو په قوت سره جنګېږي د الله د قوت مخامخ څوک نشي درېدلی وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله رب العزت موږ چې فایر کوو فایر کوونکی په حقیقت کې الله دی الله رب العزت خو زموږ په کلاشینکوف په مرمۍ کې زموږ د راکټ په مرمۍ کې او زموږ په 1 کیلو 2 کیلو بارودو کې به انشاءالله الله رب العزت هغه وزن اچوي کوم وزن چې د دوی په ټنونو او په زرګونو کیلو بارودو کې الله رب العزت نه دی اچولی او د واقعیت همدا دی ثابته شوې همدا ده د عراق نه نن امریکایان تښتېدلي دي د افغانستان له خپل ځان دپاره تقسیموقات دي تښتېدلو لارې تقسیموقات اعلان شوی دی اعلانوي به وروڼو د چا د په څه باندې دا ټکنالوژۍ ته په ټکنالوژۍ باندې شکست ورکړل شوی دی ایمان ته په ټکنالوژۍ باندې شکست ورکړل شوی دی ایمان شکست ورکړی دی قوت شکست ورکړی دی عدل شکست ورکړی دی انشاءالله د دې کفارو په خلاف باندې به تر هغه وخته پورې موږ جنګېږو څومره چې زموږ قوت وي څومره چې موږ کولی شو د هغې په خلاف باندې به انشاءالله موږ اهداف کوو او د خپلو ځانونو نه به بارود جوړوو او د دې کفارو په خلاف به موږ جنګېږو تر هغه وخته پورې به جنګېږو تر څو پورې چې موږ د دوی صرف د افغانستان نه صرف د پاکستان نه صرف د وزیرستان نه بلکې چېرته چې هم انشاءالله د درست تر ازادۍ پورې موږ جنګېږو فریضه د جهاد په موږ باندې داسې فریضه ده لکه د مانځه فریضه تر څو پورې چې روح هم په دې بدن کې چلېږي تر هغې پورې مونځ هم کوو روژه هم نیسو جهاد هم کوو قتال هم کوو وروڼو د دې مبارک مقام نه زه هغه ځوانانو ته پیغام لېږم هغه ځوانانو ته دا وایم چې آیا اوس هم دا وخت نه دی را رسېدلی چې راوځئ قرآن درته وویشتلی شو قرآن درته په کنارابونو کې وغورځولی شو مسلمانانې ښځې درته بربنډې کړلې شوې د میډیا مخې ته راوستلې شوې عافیه صدیقي په باګرام کې درته لوڅه شوه د هغې تصویرونه درته چاپ شول د امریکا محاکمې ظالمه محاکمې ته پېښ شوه کله چې پېښ کېږي په هر ځل کې چې کله محکمې ته ځي یا تحقیق دپاره ځي د هغې نه جامې ویستل کېږي او دا خبرونه د امریکا طرف نه بیا هم په ټوله میډیا کې راځي تر څو د مسلمانانو غیرتونه چیلنج کړي نن هغه ځوان ته زه وایم کوم ځوان چې نن په پوهنتون کې ناست دی نن هغه ځوان ته زه وایم کوم ځوان چې نن انجینري وایي ډاکټري وایي کوم ځوان چې نن شرعیات او اصول الدین وایي آیا دا علم تاسو ته دا فایده در رسولې ده آیا دا علم د تاسو کې دومره حرکت نشي اچولی آیا تاسو د قرآن کریم سورې
براءت نه وایي، سوره انفال نه وایي، سوره قتال سوره محمد نه وایي. آیا تاسو دا آیات د الله رب العزت دا اواز نه غوږونو ته نه ده رسېدلی؟ وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون آیا تاسو ولې نه جنګېږئ؟ څه چې نه جنګېږئ؟ په خپلو کورونو کې ناست یې، په خپل عیش و عشرت کې ناست یې. حال دا چې مستضعف خلک، کمزوري خلک، سپین ږیري نارینه او زنانه، ماشومان چغې وهي، الله ته فریاد کوي چې یا رب څوک شته چې زموږ د مدد دپاره راشي. وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. یا رب موږ دپاره یو داسې کس راولې چې موږ د ظلم نه خلاص کړو. نن عافیه صدیقي د هغې جامې دا اواز کوي، نن د هغې بدن دا اواز کوي، نن د هغې ویښتان دا اواز کوي، نن زموږ ستا د تور سره، نن فاطمه په عراق په جیل کې، نن د افغانستان په جیلونو کې خویندې موږ ته چغې وهي چې وما لکم لا تقاتلون. زه نن بیا هم د شهادت نامې غلام یم، زه بیا هم نن د ډالر غلام یم، زه بیا هم د خپلې ښځې او د خپلې مور د خپلې اولاد غلام یم. بیا هم نه راوځم چې نن نه راوځي، کله راوځي. وروڼه حتی حال د بېغیرتۍ دغه اندازې ته رسېدلی دی چې د امریکا یو پوځ، یو خبیث ملعون راپورته کېږي د میډیا په مخ کې، په جرأت سره دا اعلان کوي چې زه به په 11 د سپتمبر په تاریخ باندې د قرآن کریم ته علنا وراچوم. د دنیا مسلمانان ویده دي، نن هم نه راوځي، کله راوځي؟ نن هم جهاد نه دی فرض، نن هم داسې جهاد او قتال نه دی فرض. نو کله وفرض کېږي؟ هغه وخت وفرض کېږي چې کله ستا خور ته لاس وچوي، په الله مې د قسم وي، چا چې په عافیه صدیقي باندې غیرت ونه کولو، چا چې په فاطمه عراقي باندې غیرت ونه کولو، چا چې په قرآن باندې غیرت ونه کولو، ښځه دې نه بوځي والله ته راجع کړې، خور دې نه بوځي والله ته یې راجع کړې. هغه به هم تعویلات کوي، هغې کې به هم د صبر او د بچې تلقین موږ تاسو ته کوي. فثبتهم الله، دا هغه خلک دي چې الله ورته ویلي دي چې کښېنئ وقعدوا مع القاعدين، د ښځو سره کښېنئ. ځوانانو د ژوند دا یو فرصت دی، راوځئ د الله په لاره کې خپلې وینې په الله مه ګریوئ. الله درکړی ځان دی، الله درکړی بدن دی، الله درکړی قوت دی. د قوت نن د اسلام د ته ضرورت دی. نن افسوس خبره دا ده چې زموږ ماشومان، زموږ دغه ځوانان چې نن په پوهنتونونو کې ناست دي، د اولې ورځې نه په دې جذبه باندې پوهنتون ته داخلېږي، مکتب او مدرسې ته داخلېږي چې امت ته موږ خدمت وکړو. امت ته څنګه خدمت کوي؟ آیا نن د خدمت ورځ نه ده راغلې؟ نن دغه امت د تا نه ستا د علم زکات غواړي. نن انجینرانو ته امت اسلامي چیغې وهي چې راشي د کفارو مقابل ته راوځه، څه ټکنالوژي چې زده کړې ده د دوی په خلاف باندې استعمال کړه. نن هغه علما چې په مدرسو کې ناست کتابونه وایي، فنون راته وایي، قرآن څه دی اوس په مدرسو کې ناست دي. آیا د دوی غوږونو ته د قرآن آیتونه نه دي رسېدلي؟ آیا دوی په قرآن باندې غیرت نه کوي؟ زه نن هغه تجارانو ته دا وایم چې الله ته به څه ځواب ورکوئ. ورونو نن زموږ په افغانستان کې په نورو ملکونو کې د ځوانانو قطارونه لګېدلي دي، وایي ژاړي چغې وهي، لینونه لګېدلي دي، استشهادي حملو ته ځانونه تیاروي. ورونو قطارونه ولاړ دي استشهادي حملو ته، خو لیکن د استشهادي حمله د هغې سره په دې وجه باندې تاخیر کېږي چې هغه سره دومره پیسې نشته چې ځان ته وسکټ وکړي، هغه سره دومره ګاډی نشته دی چې هغه د خپلو باروتو او د خپلو غوښو نه یې ډک کړي او د کفار ورباندې والوځوي. نن مجاهد راځي سنګرونو ته را رسېږي، هغې سره ټوپک نشته دی، د ټوپک حاجت لري. نن زموږ تجاران په لکونو په میلیونونو روپۍ ګټي، د الله په فضل یې ګټي، الله روزي رسان دی، الله مسبب الاسباب دی، هر څه هغې ورکړي دي. لیکن د دین ضرورت یې ورکوي په دې روپیو باندې، په دې پیسو باندې نن ته بخل کوې، نن بخل کوې، کمې ورځې ته د پیسې ساتې، که ته خپله جهاد ته نشې راتلی. ورونو په دې باندې د امت اسلامي پوه شي، هره طبقه د امت دې پوه شي چې موږ ټولې دنیا ته نه وایو چې ټول دې غرونو ته راشي. عالم ته نن موږ دا وایو چې خوله خلاصه کړه، ژبه وچلوه، تحریض حضرت المؤمنین علی القتال وکوه، د کفارو خبث بیان کړه، په افغانستان کې د هغې دسیسې بیان کړه، حکم شرعي د جهاد بیان کړه، په خپله مدرسه کې اوسه، په خپل جومات کې اوسه، خو ځوانان تحریض کړه، حکم شرعي بیان کړه، ملت ته د دې خطر بیان کړه. نن هغه ځوان انجینرانو ډاکټرانو ته موږ دا نه وایو چې هر څه پرېږده، ژوند پرېږده راځه، خو راسې نن جبهې ته. نن زموږ په وړو زخمونو باندې مجاهدین په شهادت باندې رسېږي، د دې په وجه باندې چې علاج یې نه کېږي. د علاج ځایونه ټول د طواغیتو په لاس کې دي، که دوی بندیانېږي د ذلت د ژوند سره مخامخ کېږي. هغه ډاکټر چې نن فارغ دی په دې امید باندې مکتب ته داخل شوی وایي چې زه به د امت خدمت کوم، نن زما معالجه ونه کوې، نن زما د زخمي معالجه ونه کوې، په کومې ورځ به امت اسلامي باندې په داسې آیا موږ د امت جز نه یو؟
موږ خو د امت په خاطر باندې خپلې غوښې قربانوو موږ خو دغه یو ځان لرو دا مو راوړی دی الله حضور ته د دې نه نور خو موږ څه نه لرو نن هغه انجینر ته موږ نه وایو چې تاسو ټول انجینران دلته راشئ غرونه په کوم ځای کې چې ته اوسېږې د خپلې انجینري د اسلام دپاره د کفارو په خلاف باندې استعمال کړم نن ځوانانو ته موږ دا نه وایو چې ټول راشئ اقلا وروڼو جهاد کړی دي د مجاهدینو دپاره مأوا جوړه کړئ د مجاهدینو لپاره خپلې دروازې خلاصې کړئ نن هغه تجارانو ته موږ دا نه وایو چې ټول راشئ پیسې راولېږئ مالونه راولېږئ مسلمان ته خوراک راولېږئ مجاهد ته د باروتو پیسې راولېږئ د اسلحې پیسې راولېږئ تر څو پورې نیابتا ستاسو نه هم د امت د عزت په خاطر باندې دوی وجنګېږي نو وروڼو الله رب العزت نه موږ راضي یو انشاءالله موږ هغه ډله یو چې لا یضرهم من خاذلهم هغه خلک چې ناست دي خپلې شهادتنامې په الله خرڅوي خپلې ځوانۍ قوت په الله خرڅوي خپل سیم و زر په الله باندې خرڅوي موږ د هغې پروا نه لرو که وایو ستاسو دپاره وایو چې راوځي د جنت دروازې خلاصې دي الله رب العزت د جنت بازار لګولی دی تقسیمېږي که وکول خپله ګټه به وي که نه انشاءالله موږ داسې عقیده زده کړې ده که په ده د ابراهیم علیه السلام په شا د تنها په میدان کې پاتې شو هم بیا به هم د بوټان الوزوو بیا به هم د وزارتونه الوزوو بیا به هم د کمپونه الوزوو بیا به هم جنګېږو لا یضرهم من خاذلهم موږ ته ستاسو ناستۍ شاته دا انشاءالله تاوان نه کوي که تاوان کوي تا ته یې تاوان کوي سبا به ته ذلیله یې ته به بېحیا کېږې ستا اولاد به بېحیا کېږي ته به بېدینه کېږې موږ خپل ځانونه راوستي د الله سره وعده کړې ده چې د خپل بدن به ستا په لاره کې د خپل ژوند به ستا په لاره کې ستا په توفیق باندې او ستا په فرزیانه باندې ستا په مرحمت او په رحمت باندې به ستا په لاره کې دا ځان قرباني کوو انشاءالله مدد ستا نه غواړو ثبات ستا نه غواړو د کافر ټکنالوژي موږ نشو ورخطا کولی د مسلمان تقاضونو شاته پاتې کېدل موږ نشو ورخطا کولی عهد د الله سره کړی نحن الذین بايعوا محمدا على الجهاد ما بقینا ابدا موږ هغه خلک یو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده کړې ده چې تر څو پورې ژوندي یو په جهاد به کوو اسلحه به راسره وي بارود به راسره وي په خوله جنګېږو په کالاشن جنګېږو په باروتو باندې جنګېږو په لاسونو باندې جنګېږو په خپل دماغ باندې جنګېږو تر هغه ورځې پورې د الله سره وعده ده ثبات توفیق د الله رب العزت نه غواړو الله رب العزت دی زموږ دا کاوش زموږ د کوشش دا نیمګړي کوششونه دی الله رب العزت په دې کې برکت واچوي الله رب العزت دې موږ نه قبول کړي او الله رب العزت دې زموږ هغه ځوانان چې شاته پاتې دي الله رب العزت دې هغوی ته هم د